حدیث کی راځي امام نسائی، امام ابن ماجه او نور امامانو دا حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان لله اهلین من الناس، په دې خلکو کې بعض خلک د الله خاص خلک دي، د الله خاص ملګری دي، الله د هغوی سره ملګرتیا ده. قالوا یا رسول الله من هم؟ صحابه کرامو ته پوښتنه یا رسول الله د څوک دي چې د الله خاص خلک دي؟ دا ډېر اوچت خلک دي چې د الله خاص خلک دي او د الله خاص ملګري دي او الله د دوی سره ملګرتیا ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکو، هم اهل القرآن اهل الله وخاصته، د قرآن والا چې کوم دي او د قرآن سره چې څوک تعلق ساتي دا خاص خلک دي. یعنی کوم سړی چې د قرآن تفسیر کوي، د قرآن ترجمه زده کوي، قرآن تلاوت زده کوي، قرآن یادوي، په قرآن باندې عمل کوي، قرآن نور خلکو ته ښیي، د الله خاص خلک دي.